پوښتنه کړې ده چې په بعضې مدرسو کې چې کله جلسه برابرېږي نو استاد د شاګردانو نه په زوره باندې پیسې اخلي چې پیسې راجمع کړي چې دا پروګرام په دې باندې موږ وکړو. نو دغه پروګرام خوړل بیا د دې خوراک کول څنګه دي؟ جواب دا دی چې اول خو باید په دې باندې موږ تاسو خبره وکړو چې کله د شاګردانو خپلو کې خوښه نه ده او د هغوی مشوره نه ده، د هغوی نه په زوره باندې پیسې اخیستل دا ناروا عمل دی. نبي علیه السلام فرمایلي دي الا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، خبردار د مسلمان مال حلال نه دی مګر د هغه په خوشحالۍ. کله چې مسلمان تا ته یو شی په خپله خوشحالۍ باندې نه درکوي، که ته یې ترې نه په زور اخلي دا حرام دی. کله کله انسان ځان ډېر سخت کلک کړي نو هغې تا ته بیا د شرمه درکړي، دا اخیستل هم حرام دی. نو فلحاظه دغه شاګردانو دا پیسې اخیستل د دې اجتماع دپاره، د غونډې دپاره چې د هغوی په خوښه نه ده او ده کې نه په زور اخلي دا استادان، نو دا کار ناروا دی. اوس په دې پروګرام کې موږ دا خوراک وکړو که ونه کړو، نو دا پروګرام دوه قسمه دی. یو هغه صورت دی چې د ټولو شاګردانو نه په زوره باندې مال اخیستلی شوی دی. که د ټولو نه په زوره باندې واخیستلی شي د دې ټول مال بیا حرام دی، نو په دې کې بیا خوراک کول پکار نه دي. دویم هغه صورت دی چې د بعضو شاګردانو پکې خوښه ده او د بعضو پکې خوښه نه ده، یعنې حرام او حلال پکې دواړه دي. نو په دې صورت کې بیا که چا په دې کې خوراک کوو نو انشاءالله کولی شي د حلال مال نیت په دې کې کوي او برخه دې په دې کې والي. او که داسې وه چې ټول د مخې حرام مال و ځکه چې د یو پرې خوښه نه و په زور ته اخیستلی شوی دی، د یو قسم ته غصب غوندې دی، نو بیا به بلکل په دې کې برخه نه اخلي او دا به نه خوري. السلام علیکم.